د بنو بکخل منډۍ په مقام باندې یو ځل بیا بکخل جاني خل کبل خل او ګوربس قبیله د بنو میرانشاه سړک د هر قسم ټریفک د پاره د احتجاج په توګه باندې تړلې چې ځای په ځای ټایرونو ته ورونه ورکړي وو دغه احتجاج د شوال د ځوانانو تنظیم یو تاف شوال د سیوري لاندې راوستل شوی وو چې هدف یې د شوال ډومیسایل ترلاسه کول او په شوال کې د چلغوزو ډک غرونه را شو کول وو په دې موقع مشرانو او ځوانانو وویل د ضرب عذاب عملیاتو له امله د بل هر چا نه زیات توانونه د شوال خلکو ته وراوړېدلې دي او نن هم لا د کډوالۍ ژوند تیروي ولې لا بد امرغه په خپله خاوره شوال د ډومیسایل جوړولو اجازت لا نه دی ورکړل شوی چې دغه د دوی سره یو ښکارا امتیازي سلوک روان دی حکومت نه د امیر دا مطالبات چې دا خلطه د ځنغځې انټری د زر نظر وشي او د شاول چې کوم شناخت ته ډومیسایل هغه دا ورکړه شي او شاول خلطه آی ډی پی ته سور شي د چې کوم نقصانات شوی دی هغه عضلات ورکړه شي شاول د خلک د پوره د تعلیم د صحت د بجلی د به دغه باندې باسته هم شاول ټوله تابوی وشو دا عوام کول دا چې امیر خلطه څنګه نیمه دا د پاسل د پورا کار زو خاصه دي دا چې کومه د امیر خلط در په تکلیف دا امیر د مزاراره پر جاری وي پانا بعدو که خیر و پشاور اسلام آباد پر و میشه که ما دو در نبیایی که میش دا سیرا حکومت اون نرویدلا میشو داغا پروگرام پشاور تبیایی میشو داغا پروگرام اسلام آباد تبیایی دغه پروگرام نو دغه کفلینو یو داسې ډاله جوړه شي چې هغه ډاله نو یو اوز د خولې نه ووځي او هغه اوزو نه افسرون برداشت کولی شي او نه عوام برداشت کولی شي شمالي وزیرستان خلکو یو تاریخ جوړوي کچیر د حکومت افسرونه د میردا اوز ونرویدو دغه احتجاج کوونکي وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به په دغسې احتجاجونو باندې لاس پورې کړي چې حکومت د پاره به کابوره وستل ور باندې نه ممکن وي د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر خیبر نیوز بنو